بسم الله الرحمن الرحیم. ټیک ټاکر شمشو ګیلمنه د هغې باره کې پرون راسې خبر چلیدو چې هغه مړه ده، چا ویشتې ده، اکسیډنټ شوی دی، مختلف خبرونه. ما اوس پولیس کنفرم کو د هغه ځای د ټکسلا د پولیس نه مې کنفرم کو، هغوی وی چې دا دوه موټر سایکل والا ورپسې وو، هغوی ویشتې ده، دا په مرۍ باندې لګېدلې ده او بیا ګاډي دی ډرایوینګ کولو، دا بیا ورغلې ده، یو څه سره ګاډي جنګېدلې دی او په هغې نتیجه کې دا په هغه ټایم وفات شوې ده. او یو خور ورسرې وه، هغه خور چې ده نو هغه په زخمی حالت کې ده او هغه په هاسپټل کې ده. پرون راسې ما دا خبره نه منله، ذهن مې نه اخیسته، خو اوس دا خبره چې کله ما واورېده نو زه ډېر زیات یقین وساتئ په دې باندې خفه شوم، ځکه چې دا مختصر ژوند دی او موږ ټول به مرو. خو خبره داسې ده چې په 22 تاریخ باندې تیر شوی میاشت عدالت 400 کې تاریخ خو دا راغلی و، تاریخ لم راغلی و. موږ همیشه د حیا عزت او د جنګ چې کوم و نو هغه فحاشۍ خلاف و، د چا ذات خلاف موږ کلم نو. اوس هغه وفات شوه، الله دې وبخي. موږ به موله دعا کوو، تاسو ټولو ته مې ریکوست دی دعا ولو کې. دا مختصر ژوند دی او پته نشته چې کله زموږ دا ژوند ختمیږي. تاسو ټولو ته مې ریکوست دی چې یو انسان وفات شي، که هغه هر څنګه نو موږ به الله تعالی ته دا ریکوست کوو چې یا الله کمزور یو، غلطیانې به تې شوي، ته یې معاف کړه او الله دې په موږ ټولو حیا او پردې وساتي.